یو اسلامی نظام او بل د رحمتونو باران ناس کې دغه تحفظ دي چې دا خاني ډکې کړه او تکشینه تحفظ دي بس نور د دنیا ورونه پرېږده چې بلېږي هغه په تا پورې کار هم نه لري وایي دا مشتق ورته دا دغه ټول پلانی دی کړي پلانی دی وکول یو خو ثابت نه وي دا څه هغه څه چې وي هغه افواهات وي افواهات یا ګنګوسې وي یا تخریب دي چا یا عمده دي چا پسې خلکو راپورته کړي پیسې راپورته کړي تخریبوي زما ورته انجوارانه بدنامه کړي یو څوک چې له هغه انجوار سره ارتباط وکړي هغه به د کار سړی تعامل سړی به وي همیشه چې په ما په چا کې څه ویل شوي زه هغه سره ما تعامل کړی دی هغه سم د کار سړی وي هر سړی وي د وطن سړی او هر څه ورته په ځان باندې عرض کار سړی په ځان په دې کې خپله مسلماني دي اجازه نه ورکړي زه شروع وکړم چې پاول وکړم اختلاس وکړم بل یې خدمت کې نه ورکړي ما ورته دغه مشران خو دغه خلک دي دا اوس ورته رضا سپارل شوی څه بیا ما ته څوک راځي چې دغه ما ته تخریبوي یا رسالې څخه باسو یا یې تحقیروي یا ورپسې پروپاګند کوو بیا به څوک راته راځي چې هغه یې راجوړوي ته خپل ځای جوړ کړه تخنیک ته خپل د تخنیک کار دې وکړه د لوجستیک ته د لوجستیک چارې ستا په لیوا کې برابرې کړه په کنډه کې برابرې کړه فیژن ته ستا برابرې کړه تفتیش ته ستا د برابرې کړه خو بل ته توصیه په حق باندې کوه وتواصل بالحق وتواصل بالصبر دا زما استاد موارده ده هغه ته توصیه په نیکو باندې کوه نیکه مشوره ورکوه مشر ته هغه خبره استه وه په سالم انداز دی مه کوه دی تخریبوي دی توهینوي دی تحقیروي دی له پښو څخه غورځوي نه دا ورته دا کار غلط روان ده دا زما ورته موارد غلط کار ورته ورپام کوو مشر به خامخا پر دې باندې غور وکړي که نه و خپل مشرتابه هغه لري او سره پورې بیا د سلسله په سلسله باندې د سلسله مراتب باندې به دا موضوع حل کېږي که داسې وي زه د هغه د خرابوالي وایي زه هم خرابوم یا تیم د زما د خرابوالي وایي زه ته هم خرابوي دا خو بیا ما ورته کور خراب ده خو مخ په خرابۍ باندې روان یي چې هغه بیا اوس لا شاله په عزت به یې پټو پکښې ټک وو نو پټو نه پکښې ټک وو پرېږدو نه او بل چې پرېږدو چا دې پرېږدو ته چې پرېږدې ستا په ځای به څوک راځي هر یو چې کمېږي باور وکړي ستا په ځای به ټیک کمزوري سړی بیا راشي ور دې پرې ختم سي د هر قسم غمونو باران یو اسلامی نظام او بل د رحمتونو باران